ریباره دې ته زړه مه وهه یار که زړه نه سخت دی غمي ګورې اکثر خلک د غر نه راوباسي زمونږ د پښتنو که داسې حال وي شاسواره یو ورځ به وي چې ټول به د خیبر نه راوباسي. سلامونه ملګرو، ستاسو د ورور سید سالار یم. ملګرو، په پروګرام کې راسره ناست دغه ځوان زلمی شاعر شاسوار رضا دی. یقینا چې تاسو ټول به پیژنئ شاسوار رضا ژوند څنګه تیریږي، شاسوار رضا په کم مصیبت کې مبتلا دی. په دې پروګرام کې به د شاسوار په ژوند خبرې کوو او ډیر مهم پروګرام دی. ما چرته هم دا نه دی ویلي چې زما دا ویډیو شیر کې، خو ملګرو د شاسوار رضا ښځه د کور والا چې ده هغه په یو ډیره سخته بیمارۍ کې مبتلا ده. نو نن پروګرام به د هغې باره کې کوو او د پروګرام نه مخکې ما د شاسوار رضا سره خبرې وشوې. نو دا غریب ډیر پریشان و. د وی چې یاره مونږ کره کور کې څومره سره زر و، څومره فرنیچر وغیره و چې څه و هغه مونږ خرڅ کړل. ما سره د دې میډیا د لارې نه علاوه بله یو لار هم نه وه. زه مجبوره شوم او ځان هم راته ډېر بدې ښکاري چې په دغه میډیا راځم او دغه ملګرو ته دغه درخواست کوم، خو د دې نه علاوه ما سره بله لاره نه وه. زه به دغه ټولو ملګرو پښتنو ته درخواست کوم چې زما دغه ویډیو کوشش وکړي چې څومره ملګرو ته تاسو رسولی شئ نو ویې رسوئ. شاسوار رضا په پروګرام کې درته هرکلی وی. اول خو ټول نه مخکې ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې مطلب دومره لنډ تنګ وخت کې مونږ له هم ټیم راکړه او په دې غم کې مونږ سره شریک وی، منډه یې وویله. نو ډېر زیات خوشحاله یم پوه شولو چې په پروګرام کې مونږ له حصه راکړه او دغه خبره وه چې تقریبا 2020 کې ما واده کړی و. بیا چې کله ما واده وشو 2-3 میاشتې حالات ټیک و. بیا په 3مه میاشت د ما کور والي چې کم دی د نظر بلډ پریشر یې زیات شو، بي پي سیوا شوله. د بي پي سره د دواړو سترګو پردې مو شلې دي او دواړه ګردې مو سره ډیمیج شولې. نو موږ چې کله هسپتال لاړو هلته ډاکټرانو موږ ته کیډني کې چې مطلب دا ختم دی او بس دواګانې ورته کوئ، خو هغه بیمار شکر دی بس خواري مو سره شروع کړله پوه شولې او علاج یې مله وکړه. د سترګو نظر یې واپس راغلی، خو د هغې د ګردو مسله ده. نو چې ما څومره هڅه کېده تقریبا د 18مه میاشت شروع ده، دا هر میاشت ما سره کاغذونه پراته دي ټول پوه شول چې څومره علاجونه مې پې کړي، څومره هسپتالونه له لاهور له اسلام آباد له کراچۍ له تر حده چې څومره هسپتالونه یې چا کم قسم ډاکټر خیال یې تلي ولی. نو اوس په لاهور کې یو هسپتال دی، هغه ډاکټر موږ سره هغه کړي رابطه کړې ده چې مطلب ستاسو مانه علاج وکړئ، انشاءالله ستاسو ته به رزلټ ښه درځي. نو د دې ګردې پیل دي، نو ډاکټرانو چې دا چور ختمې دي که نه او دې داسې دي او هغسې او ختمه نه. نو موږ ته وایي چې کوشش کوو چې دغه ډاکټر وایي چې مانه علاج وکړئ نو انشاءالله ټیک به شي. نو موږ وایي چې دغه مریض هلته یا په لاهور کې داخل وکړو ته یا بل څه هغه وله وکړو. نو دغې وجې ما وی که ستاسو د ملګرو تاسو د پیج چې کوم ملګري دي مینهوالو که چا موږ سره مدد کولی شو نو ښه خبره ده پوه شولې. شاسوار رضا دا راته وایي چې ډاکټر داسې څه خبره کړې چې دومره پیسې پرې راځي چې لکه ملګرو ته دا پته وي چې لکه ستا په د علاج به تقریبا څومره پیسې راځي چې یاره بس زه خو چې کله هم تلی یم هسپتال له 20,000 15,000 10,000 خو موږ دا او د ټیم ورکوو که نه لکه چکر چې وغو. اوس خو لاهور دی پوه شولې لرې ځای هم دی، دغه ډاکټر چې کوم دی سرکاري هسپتال هم نه دی، نو پیسې پې ډېرې لګي پوه شولې. موږ خو دا صلاح کړي وو چې مطلب که ډېرې پیسې راغونډې شولې نور ملګرو ته به معاینه وکړو نو بیا به ورته ګرده هغه کړو چینج کړو پوه شولې که نه مطلب بل ملګري ګرده به وله ورکړو که زما یې که د هغوی په کور کې چا پوه شولې غاړه کې ورسته حوصله به پې وکړو. نو انشاءالله چې څومره مدد دوی کولی شي بس زه بیا شکریه ادا کوم او داسې څه خبره هم نشته چې مطلب زه مزدوري نه کوم، زه خپله مزدوري شکر دی کوم. تقریبا 2012 نه ما مزدوري شروع کړې، 2021 ته 9 سال زما مزدورۍ وشول. نه خوښی ګرځم هېڅ قسمه داسې نشه تماشه هېڅ هم نه کوم، خپله دغه شاعري پوه شولې او به زندګي ده. خو اوس دا حادثه داسې راله چې نه د دې نه مخکې په 2009 کې مې پلار اپریشن کړی پوه شولې چې بلکل زه وړوکی یم پخه او بد داسې لږ پوهېدم. نو د هغې لمې چې کوم دی مورکۍ سونا خرڅه کړي وه نو اوس هم راته یاد شي. بیا په 2012 کې چې زما نه کوم مشر ورور دی مدثر خان امډي خان چې هغه کم دی هغه هم اپریشن کړی خدای پاک حل کړی دی. بیا داسې چې کوم دی زما نه کشر ورور زبیر دی هغه هم اپریشن کړی خدای پاک کامیاب کړی. لکه په ورونو کې د ګټې وټې ستا نه علاوه څوک نشته؟ بلکل هغه اوس جوړ دي شکر دی الحمدلله ټیک دی. بیا مې مورکۍ له اپریشن په 2019 کې مې وکړه، هغه چې کم ده بس لږه کنډه مشورانه پکې پوه شولې. نو چې تر کومه حده مونږ ته پته لګي چې دومره پیسې لګي پوه شولې مونږ ځان هم ګاډه کړی. دغه مشر ورور دی که نه مونږ چې دله به اپریشن کوو چېرته شکر دی هغه اوس مزدوري کوي خپله پوه شولې.
نور دوه کشران وروڼه مې هغه سبق وایي پلار مې چې کوم دی ټیکسي ډریور دی هغه ځانله په کښتونو باندې ګاډی اخیستی هغه خپل ټیکسي چلی شکر دی ښه ګزاره روانه ده خو دا داسې بیماري چې د دې داسې فاینلي پته نه لګي چې مطلب دا به په څومره کور کېږي او جاري باندې ده که نه تقریبا 18 اتلسمه میاشت شوله پوه شولې شاه سوار رضا خبرې لنډو ملګري ډېرو خبرو ته نه پرېږدو دا راته ووایي چې ستا د موبایل نمبر که د ملګري تا سره رابطه کول غواړي بالکل زما نمبر د واتساپ دغه دی چې 0307 5500 181 دا زما واتساپ نمبر دی 0307 5500 181 ډېرو ملګرو کمنټسونه کړي چې یاره شاه سوار رضا ډېره موده وشوه او دغه شیشه نه راځي نو څه وجه کېدای شي بس تقریبا زما به دغه اتل شل میاشتې کېږي چې زه نه یم راغلی که نه نو سالار صاحب چې کوم دی بل زما سره داسې نږدې ملګری لګېدلی نو زه وایم چې زه په خپله بیمار یم زه به تا ته دا ووایم که نه نو خامخا زما ذهن چې کوم دی کم زړی ټول په دغه باندې پوه شولې پروت دی که نه بل طرف ته نه تاویږي خامخا د هغې عمر هم چې کوم دی 18 کاله عمر یې ځواني ده نو زه کوشش کوم چې زه خیر دی زه څومره اغستی شم څومره منډه والی شم چې دغه زندګي بچ شي ژوندی سایه پوه شولې نو دغې وجې به زه نه یم راغلی پوه شولې او د دغې وجې به زه سوشل میډیا نه پاتې یم ملګرو ما چېرته هم داسې مایک نه دی راغستی چېرې د ملګري ته پیسې راولېږي دا کار ډېر ښه کار دی خو چونکې د موجوده وخت کې دومره سپک شوی دی دا کار چې یقین وکړئ لکه موږ له خو پې والله څه شرم راته ښکاري که نه ځکه چې تاسو به یې روزانه لکه دا زموږ د پښتانه وروڼه زه به دا نه وایم یو سړی به نه ټارګېټ کوم خو لکه دوی اکثره مایکونه راغستي چې د سره مدد وکړي د سره مدد وکړي بیا پکې اکثر دغه ملګري د موبایل نمبر یې نه یې ورکړی اکثر خپل نمبر یې پکې ورکړي که نه خو بهرحال په اول ځل زه راغلی یم او ټولو پښتنو ته مې دغه درخواست دی شاه سوار رضا تاسو به زما نه ډېر ښه پېژنئ پښتنو دپاره یې دغه ښکلي ښکلي شعرونه لیکلي دي ډېر معیاري غزلې لیکلي دي بجای د دې چې په دغه ویډیو تاسو تنقید وکړئ د دغه رور سره ودرېږئ د ده ملاتړ شئ او چې څومره هم دا هم ضروري نه ده چې یو سړی دې لکونه رالیږي که یو سړی وله 2 روپۍ هم رالیږي 15 روپۍ 10 روپۍ چې څه د وسه د چا کېږي خو د یو انسان د ژوند سوال دی نو بیا درته دغه درخواست کوم دغه نمبر به په سکرین تاسو ته ښکاري د شاه سوار رضا ذاتي نمبر دی دوی سره خامخا رابطه وکړئ شاه سوار رضا زه خو یم یو څو شعرونه هم د ملګرو ته ووایې نو بیا به دې اجازت والو ولې نه شعرونه خو موږ مخکې هم ویلي بیا هم وایو بیا به هم وایو چې الله تر څنګه یې پوه شولې که نه سالار صاحب شعرونه یې چې نه پوهېږم څه حساب دی څه عذاب دی نه پوهېږم څه حساب دی څه عذاب دی زه یم اوښکې او سیلاب دی څه عذاب نه پوهېږم څه حساب دی څه عذاب دی زه یم اوښکې او سیلاب دی څه عذاب دی دی ریږېږي د له غمه زه ریږېږم د له غمه زه ریږېږم ستا را کړی یو ګلاب دی څه عذاب مننه دی ریږېږي د له غمه زه ریږېږم ستا را کړی یو ګلاب دی څه عذاب دی او دغه شعرونه یې چې پر تېروتم به ځکه نه راتلې رښتیا شکل کې سالار صاحب ما له بهر وخت تیارې راتلې رڼا شکل ډېر ښه مننه پر تېروتم به ځکه نه راتلې رښتیا شکل کې ما له بهر وخت تیارې راتلې رڼا شکل کې چې د هغې د خولې تاثیر درته څه ووایم اوره خیرې هم لګېدلې دوا شکل کې چې د هغې د خولې تاثیر درته څه ووایم اوره خیرې هم لګېدلې دا شکل کې داسې ګناه هم شته چې کېږي نیکۍ شکل کې او داسې نیکي هم شته چې کېږي ګناه شکل کې دا بیا ووایه داسې ګناه هم شته چې کېږي نیکۍ شکل کې داسې نیکي هم شته چې کېږي ګناه شکل کې زما د کور خلک وغلي غم تر دې حده و سالار صاحب زما د کور خلک وغلي غم تر دې حده و اوره خندل به یم صحیح لکه ژړا شکل کې مننه زما د کور خلک وغلي غم تر دې حده و اوره خندل به یم صحیح لکه ژړا شکل کې دلته کې خلکو محبت په دومره پاتې پاله چې فرق په نه و د وفا او بې وفا شکل کې مننه دلته کې خلکو محبت په دومره پاتې پاله چې فرق په نه و د وفا او بې وفا شکل کې ستا شاه سوار له خوبه ځکه غریب نیولی پاسي چې هم دې هره شپه را درومي بلا شکل کې دغه نور شعرونه یې چې پر هر زړګي باندې پرهار به راته وکړي پر هر زړګي باندې پرهار به راته وکړي سالار صاحب اظهار به ورته وکړم انکار به راته وکړي مننه پر هر زړګي باندې پرهار به راته وکړي اظهار به ورته وکړم انکار به راته وکړي او رقیب له څه پکار دي دا خو هسې نه صبرېږي
رقیب له څه پکار دی دا خو هسې نه صبرېږي که کار مې ورته ونه کړ نو کار به راته وکړي. واه واه دا بیا وایه. مننه. رقیب له څه پکار دی دا خو هسې نه صبرېږي که کار مې ورته ونه کړ نو کار به راته وکړي. سالار صاحب مرغان مې په وجود غوښو لګیا دي او زه ګورم نصیر الله روډ ته یې ډالۍ وي چې کوم ملګری یم دی د ابوخیلو دی موږ ملا ګوره ستاسو ډېر سخت مینهوال دی. څوک ورته اجره اجره وایي خو د ډېرې مینې نه ورته خلک اجره وایي چې پارځه کې داسې ماحول جوړوي لږه اجرې. نو دغه نصیر الله روډ ته یې دغه شعر ډالۍ راته ویلي و چې پر هر زړګي باندې پرهار به راته وکړي اظهار به ورته وکړم انکار به راته وکړي. رقیب له څه پکار دی دا خو هسې نه صبرېږي که کار مې ورته ونه کړ نو کار به راته وکړي. مارغان مې په وجود غوښو لګیا دي او زه ګورم مارغان مې په وجود غوښو لګیا دي او زه ګورم پاسو مې ادې غمه نه ازار به راته وکړي. واه واه ډېر ښه دا بیا وایه. مننه. مارغان مې په وجود غوښو لګیا دي او زه ګورم پاسو مې ادې غمه نه ازار به راته وکړي. او دغه نور شعرونه چې کم از کم لږ خو په خپل ذهن کې احساس اچوه کم از کم لږ خو په خپل ذهن کې احساس اچوه چې په تا لاس اچومه یاره په ما لاس اچوه. مننه. کم از کم لږ خو په خپل ذهن کې احساس اچوه چې په تا لاس اچومه یاره په ما لاس اچوه. مړه رقیب سره بچا لګي ساده سړیا چې سیند دې واخلو نو بیا بوټي ته لاس اچوه. مننه. مړه رقیب سره بچا لګي ساده سړیا چې سیند دې واخلو نو بیا بوټي ته لاس اچوه. مونږ مشر کړی خو مونږ ورته ویلی نه یي. سالار صاحب مونږ مشر کړی خو مونږ ورته ویلی نه یي چې ته تکړه شه اوس په خلکو خاورې پاس اچوه. مننه. مونږ مشر کړی خو مونږ ورته ویلی نه یي چې ته تکړه شه په خلکو خاورې پاس اچوه. او که دې ړندو خلکو ذهنونو کې سړی غواړي ځان که دې ړندو خلکو ذهنونو کې سړی غواړي ځان نو تور واسکټ اچوه صرف سپین لباس اچوه. مننه. که دې ړندو خلکو ذهنونو کې سړی غواړي ځان نو تور واسکټ اچوه صرف سپین لباس اچوه. د ګورو ورځو تورتم نه پس پسوي. سالار صاحب د ګورو ورځو تورتم نه پس پسوي دې غم کې ممړه چې دې غم نه پس پسوي. د ګورو ورځو تورتم نه پس پسوي دې غم کې ممړه چې دې غم نه پس پسوي. چې شته دی خدایه څومره ډېر غمونه ورسره دي. سالار صاحب چې شته دی خدایه څومره ډېر غمونه ورسره دي چې نوي خدایه پاکه صنم نه پس پسوي. مننه. چې شته دی خدایه څومره ډېر غمونه ورسره دي چې نوي خدایه پاکه صنم نه پس پسوي. زه ژاړم او دا ثابتومه زه ژاړم او دا ثابتومه زه ګورم چې سترګو کې نم نه پس پسوي. چا مې وهلي دي ځیګر کې ګوتې وام لیوانو غوندې کې سر کې ګوتې. قسم دی درد راله خوند راکوي رانه انخطي ستا ور کې ګوتې. قسم دی درد راله خوند راکوي رانه انخطي ستاسو ور کې ګوتې. یار تنها شوی یم سالار صاحب ستاسو دغه شعرونه چې کوم یادوه. یار تنها شوی یم هر چا رانه پام راغستی له ډېره غمه مې ساقي دی پلو ګام را پوخستی. او هغه ما خوب ته نه پرېږدي او زه ټکور نه ورکوم که زه پر هر په سر راغستی یم نو مام راغستی. خوشحال شي. هغه ما خوب ته نه پرېږدي او زه ټکور نه ورکوم که زه پر هر په سر راغستی یم نو مام راغستی. مننه. سالار صاحب خوشحال شي.